سلامونه احترامات، تاسو ګورئ 300 سکنډ د سنا اجاز سره، یعنی 300 سکنډ د سنا اجاز. دا زما یوټیوب چینل دی او دا یو بایلینګول یوټیوب چینل دی چې په دې کې به موږ خبرې کوو په پښتو کې او په اردو کې. او دې چینل باندې به تاسو چې کوم سکالو به زموږ وي، موضوعات به زموږ وي، هغه به وي سیاست، مختلف قسم خوراکونه، سیاحت یعنی ټراولاګز، او په دې هر څه سره سره موږ خبرې کوو په بک ریویوز باندې. بک ریویوز به کوو چې کوم ښه کتاب دی، کوم بد کتاب دی، کوم کتاب کې ښې خبرې دي او کوم پکې بدې خبرې، کوم لیکوالان یا آثرز چې دي لوستل پکار دي په دې حالاتو کې او کوم نه دي لوستل پکار. نو دا ټولې باندې به خبرې اترې کوو. که تاسو غواړئ چې تاسو په 300 سکنډ کې په دې هر څه باندې ځان پوهه کوئ، نو بیا دا چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک کوئ، شیر کوي د ملګرو سره، او د بیل چې کوم آیکن دی خامخا کلیک کوي، ځکه چې دې سره به تاسو ته چې کله نوې ویډیو راځي به تاسو ته زر مخې ته راځي او تاسو به کتلی شئ. نن چې کوم دا ویلاګ دی دا اصل کې بنیادي توګه په دې باندې دی چې د ښځې ولې پکار دی چې د سیاست برخوي، او په سیاست کې بیا مهم موږ نن چې کوم بنیادي موضوع دی هغه سکالو دا دی چې په د سولې برخه دی ولې وي. کله هم چې په نړۍ کې د بشري حقونو خبره کیږي نو بیا خامخا د ښځو حقوق خبره هم راځي. کله چې په 1948 یعنی 10 دسمبر 1948 کې د نړیوال د بشري حقونو چارټر راغی مخې ته، نو خلکو دا ویل چې دی کې به د ټولو انسانانو د حقوقو خبرې، خو بیا وخت سره 16 لسیزې پس انسانانو ته په نړۍ کې دا احساس وشو چې نه، دلته د ښځو حقوق بیل خبره پکار ده. نو بیا په هغې کې سیډه لا راغله او مختلف نورې خبرې راغلې. کله چې د دې وطن خبره کوو بیا واپس خپل موضوع ته راځو چې کله د سولې خبره کوو نو اکثر خلک وایي دا د سړو خبرې دي، دا د سړو فیصلې کول چې دي دا د سړو کار دی، ښځې دې په کور کښېني، هغه د بچي ساتي، هغه دغه کوي، خپل کور دې ساتي، او دا کار د هغې نه دی. خو کله چې موږ دې خبرو ته ګورو او بیا دې وطن ته ګورو چې کله په د ډیورنډ د پولې دواړه اړخ ته چې کله بمونه غورځېدل، کله بمي بریدونه کېدل، کله هدفي وژنې کېدې، کله ځانمرګي بریدونه کتل، نو کله هغې بمونو بریدونو کوونکو دا نه دي کتلی چې دې کې زنانه مړي، که انسانان مړي، که ماشومان مړي. او ښځې زما په خیال په دې وطن کې زیاتې متاثرې ځکه هم شوي دي چې په دې ټولنه کې په ټوله نړۍ کې داسې خبره ده چې ځکه چې پلارواکي یا نرواکي هر اړخ ته ده، خو په دې وطن کې بیا زیاتې ځکه ځپلي دي چې مونږ سیاسي توګه ښځې مضبوطې کړي نه دي، مونږ اقتصادي توګه نه دي مضبوطې کړي، مونږ معاشي توګه هغه نه دي مضبوطې کړي، او نه هم دا ازادې کړي دي په دې هکله په دې اصولو ته چې ګورو. بل په دې ټول وطن کې داسې نه ده چې پښتنې ښځې هغې د خپلو حقوقو مبارزه نه ده کړې، د لیک د لارې د میدان د لارې وار په وار دې ښځو ثابته کړې، د نازو انا نه واله، د زرغونې ادا نه واله، د میوند د ملالۍ نه واله، د الف جان خټکې نه واله، د ملاله یوسفزۍ، د ټولو خلکو انسانانو دې ښځو ځانونه ثابت کړي دي په تاریخ کې. خو د بده مرغه په دې زرګاو ښځو کې دا یو څو ښځې ځکه معلومې دي چې زیاتره د ښځو تاریخ چې دی هغه ډاکومنټ شوی نه دی، خوندي شوی نه دی، نو ځکه موږ ته نشته پته چې څومره مضبوطې او تکړه ښځې زموږ په وطنونو کې تېرې شوي دي. خو چې بیا زه واپس چې د سولې خبرې ته راشم، نو چې کله د سولې خبره کېږي په وطن کې، نو ښځې په دې وطن کې کډوالې شوي دي. هغه کورونه چې هغې په 100 لسیزو کې جوړ کړي، هغه کورونه هغې ته وویلی شو چې په 20 منټو کې، په نیمه ګنټه کې، په 1 ګنټه کې دا کورونه پرېږده او د وطن نه کډواله شه. نو کډواله شي، جبري ورک شوي انسانان چې د کورونو نه ځي، نو دا نه کتل کېږي چې دا ښځې به خپل معاش څنګه کوي، دا بچي به څنګه ساتي، هغې به خپل د بچو روزنه څنګه کوي. په دې وطن کې مونږ ښځو له تعلیم هم نه ورکوو، او د سولې خبره خو ډېره اوچته ده، خو په دې وطن کې مونږ دا نه ګورو چې کله زمونږ په وطن د 19 کالو پورې ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیږي، نو دکه که میندې تعلیم یافته وي، که میندې د سولې برخه وي، که میندې په دې ټولې خبرې په دې سیاست په دې هر څه پوهوي، نو زمونږ بچي به څوک بې ځایه نه استعمالوي. نو ځکه هم مهمه ده چې ښځه یعنی 50 سلنه آبادي چې زما نیمګړې په کور ناستي، دا د مثال داسې شي چې د یو انسان د وجود یو اندام کار کوي بل اندام کار نه کوي، یو لاس کار کوي بل لاس کار نه کوي. که موږ غواړو چې په دې وطن کې په دې کام کې د دې کام ژغورنه وشي، د دې پرمختګ وشي، نو بیا به موږ په سوله که د ډیورنډ د هغه پولې د افغانستان د سولې خبره کېږي، که د دې وطن د قسمت یا د تقدیر یا د سولې خبره کېږي، نو په کار ده چې دا ښځې د دې ټول هر څه برخه شي. او ملګري ملتونو سکیورټي کاونسل ریزولوشن 1325 یعنی 1425 هم دا وایي چې ښځې متاثره دي، په کار دی چې د دې برخه شي. که تاسو غواړئ چې دا خبرې د مخکې لاړې شي، نو دا ویډیو شریکه کړئ، دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ د ملګرو سره چې نور کام پرمختګ وکړي، نورې ښې خبرې زده کړو.